امام شوکانی رحمه الله فرمایي چې دا درې جمع کې ډېره ښه ده. معوذات په یو حدیث کې راغلی دی، قل هم وایا، فلق هم وایا، ناس هم وایا، درې واړه په ځان چوپ کوه، دا دم دی یو قسم. فضیلت یې دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مور بیبي فرمایي حضرت عایشه رضی الله عنها چې رسول الله به په دې باندې ځان دمو. طریقې واورئ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بسم الله وکړله، بسم الله الرحمن الرحیم درې ځل به دا سورتونه ویل، بسم الله به وسویلا او وی به ویل، بیا بسم الله بیا به ویل، بیا بسم الله بیا به ویل. نو درې ځل سورتونه شو، درې ځل بسم الله راغلي، تقریبا شپږ ځل پکې بسم الله راځي، ځکه دا دو دي. نو لاس به لاس نیولو، په دې کې به چوف کړل، دعا پشان به لاس سره ونیسي، او بیا به نبی علیه الصلاۃ والسلام په کم ځای به چې د نبی علیه السلام لاس رسیدل په ځای به راخکل. دا د نبی علیه السلام طریقه و، دغه طریقه د دم ده. دا په خپل باندې کې که په بل چا باندې کې نو ټیک دي. مور بیبي فرمایي حضرت عایشه رضی الله عنها چې نبی علیه السلام وفات کېدو تکلیف ډېر زیات و. ویل ما ورته ویل وای ما رسې وکړل چې نبی علیه السلام چون کې تلاوت نشو کولای په دې ټیم کې، نو ما دا سورتونه ویلو او د رسول الله په لاس مې چوپ کړل د برکت د پاره، او د رسول الله لاس مې دغه په بدن باندې راخکل. نو مرته ځن کدن په ټیم کې دا ویلې شوې دي. ډېر ښه سورتونه دي، د جادو علاج دی، د جادو توڑ دی، بد نظری توڑ دی. زمونږ چون کې ټایم ټیبل نه موږ چاره موږ خو دا وایو بیا ما غلې زمونږ جادو ما سر وکړو، نظر ما سر وکړو، دا خبره غلطه ده. چې کله سړی وایي کنه نو بیا به خامخا سره کوي. او بل دا چې په عقیده ویل غواړي، خو د دې سره سره دا وسره هم ده چې ګوره تقدیر مقابله یې نشي کولی. کله کله به ته بیا به متابنه تکلیف راځي. امام قرطبي رحمه الله فرمایي کنه چې مدینه ته تلو ما او زما وی عادت دا چې زه د اسکار سار مخام وایم. په دې اسکارو کې یو ذکر دا دی چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. ودا چې څوک سار مخام وي درې زره لړم مار سب تکلیف نه ورکی والله. امام قرطبي مدینه کې لړم موچی چلما، مدینه ته رالم عمره لا سلام لا زیارت لا لړم موچی چلما. بل سوچ مکو چې د نبی علیہ السلام په خار کې لړم را ټک راکو، زه خو سار مخام د دې پیغمبر دعاګانې وایم دا ولي، او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یې زمواري عالم چې د په تکلیف نه ورکی. وزره سي کنفیوز یم چار نبی علیہ السلام تکلیف نه درکې زه لړم موچی چلما. وی چې سوچ مکو په سار زمانه يرشي ما نه ویلي، سوچ مې جوړ په زمانه يرشي زمانه دا وسمانه حواله ير د تاسو چاته علماء ته یادای. دا یو بل ذکر دی چې اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. دا یو بل ذکر دی، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. سوچ دا وی او دام درې زلوې د ته تکلیف نه رسیږي. ویل یو استادو ویل هغه د حدیث شاګردانو ته وایو، یو استاد خپل شاګردانو ته حدیث وایو چې دا ذکر څوک سار ما خام کوي کنه د ته تکلیف نه رسیږي. ویل په خپل باندې پقورس پالج والو. ویل شاګرد ویل چې استاد جی پتا په خپل باندې پالج راغلی د موږ ته وی چې دا به نقصان نه رسي. ویل ما سار نه ویل زمانه یې شو زکه پالج والے ما. دا چې کله سړی په دې یقین باندې وای کنه د خپل ټایم ټیبل مونږ خو چې موبایل دغه نه ختم شوی دا مونږ پور مو چې ماته بچا واتس اپ میسج کې چې وګورم بس یو د موږ موبایل نن سبا د ذکر ځای موبایل نیولې د ساری موبایل ما خام موبایل وزګار نه یو. دا سورته ویل غواړي او پر رسول الله جادو شوی او جادو او الله تعالی وی چې جادو شوی د آیتونه وایا او جادو څنګه شو د رسول الله وختو او ګمن څخه پیدا کړو یو لږ غټي ول ور کړو په کوی کې اچولیو د نر کجوري په غلاب کې او نبی رسول الله صلی الله پس زبیر رضی الله عنه حضرت علی پس ولګ لاشه دراواله راوای غستل کله کلاو کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټیک شو. دا د دم سورتونه دي، معوذتین ورته وي، دا د تعویذ دي. تعویذ مطلب د پناه خلق لور کوي. امام شوکانی رحمه الله فرمایي چې دا درې جمع کې ډېره ښه ده. معوذات په یو حدیث کې راغلي دي، قل هم وایا، فلق وایا، ناس وایا، درې وړه بزان چوپ کوا، دا دم دی یو قسمه. بسم الله